د 1945 کال د اپریل 13مه نیټه د ځانوژنې وړاندې اډولف هټلر او د هغه ملګري ایوا برون خپل ټول اسناد او تصویرونه وسوځول. هټلر نه غوښتل چې له هغه وروسته د هغه سره تړلی هیڅ شی هم پاتې شي. په هغه وخت کې هیڅ چاته هم معلومات نه و چې د هټلر له مرګ وړاندې د هغه په بنکر کې څه پیښ شول. خو 70 کاله وروسته یو فرانسوي افسر کمانډنټ ریمنډ روز چې اوس په دې دنیا کې نشته د پرایویټ کلکټر له کبله یې د هټلر ځینې سیاسي او شخصي اسناد دنیا ته وړاندې کړي وو. دا اسناد چې نوي مخته راغلي وو د هټلر د وروستیو ورځو ځینې مهمې شیبې په اسانۍ سره راښودلی شي. د بنکر ماحول څه ډول وو او هټلر له مرګ یوازې 24 ساعته وړاندې له خپلې ملګرې ایوا برون سره ولې واده وکړ او د ژوند په وروستیو 10 ورځو کې هټلر ته کوم نږدې ملګري دوکه ورکړه. هټلر د